لکه ډېر داسې خلک شته دي ځان له عاشقان رسول وایي، ځان له د محمد صلی الله علیه وسلم متبعین وایي، جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام معزز مکرم لري، امام یې ګڼي، لیکن که د دې انسان په دې خوا کې چېرته د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې برابر ته منځ وکړي، اقدام دې ورباندې وکړي، په ځای د دې باندې چې هغه تا تقدیر کې تعالی کنزل کې ردې باندې ته کوي، دې له ویل کېږي خالص دروغ. دا بې مینه نه ده. لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. که چېرته ستا مینه د الله رسول سره یقیني وي، پکار دا چې د الله د الله د رسول د هرې خبرې فرمان بردار وې ته محب د محبوب هره خبره مني. مشکور بری مقام کې رب العالمین دی هغه په موږ ډېر انتهایی زیات نعمتونه کړي. اوس دا خبره نه ذکر کوم چې د رب العالمین سره زموږ دا مینه څنګه سټارټېږي، موږ کومه طریقه غوره کړو چې د الله عز وجل محبت موږ له راتاو شي او موږ له راشي. به طور مثال په قرآن باندې راځي، په مونځ باندې راځي، په ذکر باندې راځي، د الله نومونه یادولو باندې راځي، خپل زړه د الله په وړاندې د یو قیدي غوندې تړلو باندې راځي، د الله د اولیاو سره په ناسته باندې راځي، د الله حق پوره کولو باندې راځي، د مؤمنانو سره په ناسته باندې راځي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کولو، د خلکو سره د الله لپاره دشمني او دوستي، هغه کارونه کوه چې مخکې ته یحب راغلی دی. قرآن کریم کې د خپل نظر بند کا، قرآن په داسې غمګین اواز باندې ووایه، ایدې سره د قیام اللیل اهتمام وکړه، ایدې سره په جهاد کې سب بندي وکړه، ایدې سره د امانت لحاظ وکړه، د وعدې پابندي وکړه، د دروغو نه ځان وساته. المحبت مع المشکور. موږ سره دا نه پېژنو چې د الله مینه سره ویلی شي، موږ دا نه پېژنو چې د رب العالمین محبت په څه باندې راځي، موږ دا نه پېژنو چې د رب العالمین دا محبت په څه باندې د منځه ځي. نو شکر المحبت مع المشکور چې کله موږ د رب العالمین سره محبت شروع کې سٹارټم کې د دې نتیجه بدای چې د نفس د آبادی په باره کې اولنې ګنټه منګوار کې